السلام علیکم ګرانو کتونکو د حیات خان ورلد چینل تاسو ګورئ او د ارزښت البم آشنا کلام چې د درویش درانی صاحب لیکل دي شاعري د درویش درانی صاحب ده او د درویش درانی صاحب کلام زه په ژوند کې په ریکارډینګ بڼه باندې په اول ځل وایم دا ټول ملګري راسره دي زحمت باسي ویډیو جوړو ټول سیټ رالا اسلم باچا سجاد خان او عبدالله دې ملګرو جوړ کړی دی نو باوري یم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښېږي او د حیات خان ورلد تاسو خوښ کړی دی په هغې کې وخت په وخت تاسو زموږ د سندرو دا میکینګ ګورئ او دغه مناظر منظرې پکې ګورئ زموږ سره اوسئ. نو ملګرو څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته وویل چې آشنا کلام ویډیو شوټ روان دی نو دغه آشنا کلام کې دغه آشنا خلک به تاسو وینئ او دا ډېر کړاوجن خلک دي مطلب دیو د داسې مه ګورئ د دې یو لفظ دپاره د یو ساز دپاره یو کس راغلی دی او هر ملګری په خپل ځای باندې لګیا دی کار کوي نو ډاکټر صاحب یعنی زمونږ خوږ ورور کرن خان صاحب خانجي ورته مونږ وایو د ډېرې مینې نه او دوی خپل هر سندره باندې ډېر زیاته خواري کوي او ډېر محنت کوي د دې په شعر باندې او شاعرۍ او مطلب تاسو دپاره ښه کلامونه راغونډوي او داسې ځان پې کړی د هغې بیا طرزونه او میوزیک او دا انسټرومنټ دا پکې وراچوي که نه دا لویې قصې دي نو ډاکټر صاحب زیات سانګز چې تاسو اورئ نو د دې زیات طرزونه او دا هر څه د خپلي ډاکټر صاحب یې پخپله کوي هارون خان لګیا دی خپل ډرم غږوي ټول ملګري په خپل ځای ښه کړاو کوي لګیا یو تاسو وینئ د دې میکینګ مطلب دا دی چې تاسو ته زه وښیم چې یاره د یوې سندرې شاته څومره پس منظر او څومره په مشکله باندې دا را جوړېږي یو پاټ او یو شاټ هغه را یو ځای کولي نو قصې پکې ډېرې زیاتې نو خوندونه ترېنه اخلئ دا خو تاسو بیا سندره چې کومه ګورئ اشنا سندره چې کله تاسو واورئ نو تاسو به وایئ چې دا خو ډېر ښکلې شوې ده او ډېر په لږ ټایم کې شوې ده یا پکې ډېر ملګري وایي چې یاره چې د ډاکټر صاحب سره میلاو شو او وخت دې راله راکړي نو بیا هم یاره انسان دی دومره په لنډ تنګ وخت کې تاسو ته ښکلې سندرې راوړي کوششونه کوي یو کار خو نه وي دنیا کارونه دي ورته نو په دې د ملګري نه خفه کېږي چې یاره موږ سره ملاقات ونه شو یا دا ونه شو په دې بخښنه کوئ البته چې کله موقع وي نو ملاقات به هم کېږي د ارزښت البم آشنا کلام تاسو ته نیغ په نیغه زه ښایم او زما چینل تاسو پیژنئ حیات خان ورلد نو خوندونه ترېنه اخلئ د ډاکټر صاحب فین چې کله ډاکټر صاحب ویني نو ډېره خوند به ورکوي چې یاره دا څومره په مشکله جوړېږي څومره ګران کار دی نو وخت تقریبا د شپې 12 بجې دي او سجاد سټوډیو کې لګیا یو عبدالله دلې هم خوبولی دي ملګري ټول ستړي شوي دي دا پکې کشر عبدالله دی کشر عبدالله هم تصویران وباسي او ماشاءالله او د دې سندرې په راغونډولو کې د ده هم کردار دی
لګیا دي لکان. نو ملګرو امید لرم چې ډېر خوند به ترېنه واخلئ او تاسو وګورئ چې څومره درنه کېږي، ښه ښه کمنټونه وکړئ، ښه مشورې راکړئ د ویډیوز دپاره، مطلب زه چې کوم ویډیوز جوړوم دې دپاره. او ډېر زیاته مننه چې زموږ چینل تاسو ګورئ او وخت په وخت کمنټونه هم کوئ. ډېر ملګري پکې دي کمنټونه کوي، ښکلې ښکلې خبرې کوي. نو مینه مو کمه مه شه، را سره اوسئ او ډېر زیاته مننه. نو ملګرو د ارزښت آشنا کلام به ستاسو د میکینګ خوښ شوی. نو امید لرم چې ښه کمنټس وکړئ او اخره کې اسلم به چې د خوشحالۍ اظهار هم وکړو، وګډېد. نو ښاد، آباد او بریالي اوسئ.